په دې وکړه چې مسلمانان په مونږ خامخا راځي نو مونږ به مخکې شو په مسلمانانو به حمله وکړو. نو هغوی د 100,000 کسانو یو مضبوط لښکر تیار کړ. 100,000 خوله لري، ډېر لوی شی دی. او داسې لښکر یې تیار کړ چې ټول یې مسلح کړل. هر یو له لینده او غشې ورکړل او تورې والا ورکړې. او چې کوم یې مشر و هغه دا فیصله وکړه چې موږ به ځان سره خپلې ښځې او بچیم بوځو. یو بوډا سپینګیری و درید ابن سما، مخکې به د دوی د جنګونو مشري دغې بوډا کوله. نو هغه بوډا هم ځان سره په ډولۍ کې کېنو، دکه د ګرځېدو نو وی دې ځان سره بوځو او د ده جنګي ډېر لوی مهارت دی، د ده نه به مونږ هدایات اخلو، مشورې به ورسره کوو او د ده په فیصله به مونږ کار کوو. نو د مکې او د طائف په میانځ کې یو علاقه راځي حنین ورته وایي. اوس هم د مکې مکرمې نه کوم روډ 3 روډه دي د مکې او د طائف په میانځ کې، چې کوم په سیر کبیر باندې لوی روډ راغلی دی نو په دغه لار باندې د حوازنو دا ځای راځي. دا یو ناشنا دره ده او ګیر چاپېره غرونه دي او په غرونو کې لارې دي. دوی رالل دا 100,000 لښکر د حوازن او د ثقیف، او په دغه درو کې دوی خپل کمین ونیوه او هغې کې ګیر چاپېره پرېوتل. نو درید تپوس وکړو وی دا کم ځای دی چې دا تاسو پکې پرېوتی؟ نو خلکو ورته وی دا حنین دی. وی یاره د جنګ زبردست ځای م صحیح کړی، دا دی مناسب دی چې موږ جنګ وکړو. وی تاسو به ګورې جنګ نه کوئ، مسلمانان به په دې لار اوس تېرېږي ځي به طائف ته، مونږ پسې به راځي. نو تاسو چې څنګه مسلمانان په دې لاره راورسي د دې درونو او په غشو غزارونه پې شروع دي. نو چې په غشو باندې ښه پوره وتمبوئ او زخمیان یې کې، نو د هغې نه پس به بیا لارې ته کوزېږي او په تورو به وال کوئ. نو د شور واورېد دی درید، چغې وې او شور و. نو تپوس یې وکړو دا چغې او شور ده څه دی؟ وی دا مونږ ته د خپل مشر ویلو چې ښځې او ماشومان هم ځان سره راولی او ګړې او چیلی او اوښان او غواګانې چې څومره مالونه یې دا هم ځان سره کوي. وی دا جنگ خو په ماشومانو نه کېږي او نه جنگ په ښځو کېږي او نه جنگ په ګډو په چیلو په اوښانو کېږي، دا هم ولې راوستي دي؟ وی زمونږ دا مشر وی چې مونږ د ماشومانو او ښځو ته ګورو د دې غیرت به مونږ مجبورۍ په جنگ باندې. مونږ به وایو که مونږ تختو شکست منو نو ښځې رانه مسلمانان بوځي او بچی رانه مسلمانان بوځي او ګډې چیلې او دا مالونه رانه مسلمانان بوځي. نو د دې ښځو بچو د مالونو د غیرت توجه مونږ تختو نو سم جنگ به کوو. درید وی دا فیصله م ټیک نه ده، زما مشوره دا ده چې دا ګډې چیلې او ښځې او بچي دا شاته بوځئ، دا دلته مه راولئ، دا شاته کې د جنگ اس پته نه لګي. بعضې وخت کې سړی په تیښته مجبور شي، لې تیښته نه غواړي خو مجبور شي، نو که ګټه موکړه خو ډېره ښه ده، او که تیښته باندې مجبور شوی نو کم از کم ښځې بچي خو به محفوظ که نه؟ دا خو به ډېره لویه بې حیایي وي او بې شرمي به چې زمونږ ښځې او بچي د مسلمانانو لاس ته لاړ شي. د دې څه پته لګي؟ ته تاسو تښتېدی؟ نو هغه مشر چې کوم و هغه ته خلک والوی وی درید خو داسې وی وی دی اوس سپینګیری د دماغ یې کار نه کوي او زما فیصله ټیک ته زه ستاسو مشر یم او که زما فیصله نه منئ زه خودکشي کوم. اوس خدای په دې کې یو ډېر لوی حکمت و، د الله پکې دا حکمت و چې دا ښځې او دا ماشومان او دا ګړې او چیلې اوښان د مسلمانانو غنیمت ګرځو. دا الله پکې دا حکمت. حضور پاک ته چالو وی د طائف قوم ثقیف او حوازن هغې خو تا د حملې دپاره روان شوي دي. نو پیغمبر علیه السلام جاسوسان ولیږل، جاسوسان راغلل اطلاع ورکړه چې او بالکل را روان دي او د غرونو په درو کې کوشش کوي ځای نیسي.
صحابه د حضور پاک سره 10,000 د مدینیو او 2,000 د مکې په فتح کې شامل شو. 12,000 صحابه کرام روان دي. په دې نیت روان دي چې موږ طائف ته او طائف به فتح کو او د طائف په غرونو باندې به د اسلام جنډه ولګو. نو صحابه 12,000 ډېر لوی تعداد دی. دومره تعداد د صحابو چرته نو برابر شوی. غزوه خندق کې لګو، احد کې کم و، بدر کې کم و، حدیبیه کې 1400، د مکې مکرمه فتح کې 10,000. دا ډېر زیات و. یو بیلو د صحابه کرام او د دنیا ساروین دی وسره او د دنیا لوی لوی سازو سامان غشي لنده او تورې او نیزې ورسره دي. نو د صحابه او د خولې نه د بعضې کسانو دا ټکې ووته، لن نغلب اليوم من قلة. نن به مونږ د کموالي د وجې شکست نه منو. مونږ ډېر یو، دومره ډېر یو چې مونږ له څوک شکست نشي راکولی. نو دا خبره د خدای خوښه نه شو. د حضور پاک په مخ کې او د نبی علیہ السلام په مرګرتیا کې چې چا په اسبابو اعتماد وکړي په هغې الله خفه کېږي. تاسو سره د خدای لوی رسول شته او د دې رسول د برکت نه په بدر کې تاسو له خدای فتح درکړه. احد کې هم د مسلمان فتح و مړي د مسلمان نو چې خو میدان مسلمان ګټلی دی. غزوه خندق کې مسلمان له خدای برې ورکړه، فتح د مکې وشوه. ځای په ځای خدای فتح درکړي. تاسو سره سازو سامان خو نو د پیغمبر د برکت نه هغه حضور پاک د سره دی. او تاسو بیا هم ډېروالی او لږوالی یاده چې موږ نن ډېر یو او د لږوالي د وجې نه د تعداد د وجې نه موږ له څوک شکست نشي راکولی. دا خبره د خدای خوښه نه شوه. نو چې دوی تلل او دوی دغه مقام ته ورسېدل د حنین، نو بس هغوی خو تیار ورته ناست و. د غرونو په درو کې هغوی پې د غشو باران جوړ کړ. داسې د غشو باران تاسو اندازه ولګوئ 20,000 کسان ورته ناست دي. په یو ځل کې 20,000 غشي راخطا شي څومره خلک به پې لګي او هغې غشي پسې غشي غشي پسې غشي او هغوی ورته د غرونو درو کې پټ ناستې او دوی په میدان روان دي. نو صحابه کرام داسې ولګېدل په غشو چې چا یو خوا منډه واله او چا بل خوا منډه واله. حضور پاک سره 14 کسان یا بعض علما لیکي چې 6 کسان دا پاتې شو او باقي ټول صحابه څوک یو خوا منډوي څوک بل خوا منډوي او چې منډوي غر ته منډوي هلته هغوی په غشو باندې ولي. قرآن شریف کې الله فرمایي ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. د حنین په ورځ تاسو د خپل ډېروالي په وجه فخر وکړو. تاسو یې مونږ ډېر یو، تعداد که زمونږ کم وي نو ممکن ده چې مونږ شکست خوړلی وي. نن هم تعداد ډېر دی، مونږ له څوک شکست نشي راکولی. په اسباب هم د حضور پاک په مخ کې اعتماد وکړه. د دواړو جهانو مبارک سردار غوندې شخصیت د سره دی او بیا هم تاسو ډېروالی او لږوالی یادوئ. فلم تغن عنکم کثرتکم شیئا. نو هغه ډېروالی د لاړو څه پیدا درنه کړه، هېڅ قسمه فایده. ثم ولیتم مدبرین. شام وکړه وتښتېدل. څوک یو خوازغلی څوک بل خوازغلی، لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار په یو سپینه قچره باندې سور دی. قسم دی که د ځای نه پیغمبر علیه السلام رپم والی. بلکې د ابو سفیان ابن حارث چې کوم د حضور پاک د تره زوی دی او د مکې مکرمې په دې فتحه کې مسلمان شوی دی، هغه د پیغمبر علیه السلام د قچرې واګه نیولې ده. هغې را نیسي چې دا د پیغمبر علیه السلام څاروي مخکې نشي او په غشي ونه لګي او حضور پاک څاروي له زور لګوي چې د ما دا څاروي پرېږده چې مخکې لاړ شي. هغه نه پرېښود حضور پاک زور لګوي، هغه نه پرېږدي حضور پاک زور لګوي چې هغه څاروی نه پرېښود. نو پیغمبر علیه السلام د څاروي نه راکوز شو او پیاده روان شو او یو ناشنا آواز یې وکړه، وی انا النبی لا کذب. زه پیغمبر یم، زما دا خبره دروغجنه نه ده، زه دروغجن پیغمبر نیم. انا ابن عبد المطلب، زه د عبدالمطلب زوی یم. د عبدالمطلب وینا زما په وجود کې ګرځي. عبدالمطلب په بهادرۍ مشهور انسانو. زما نیکه میدان نه دی پرېښی، زه به څه میدان پرېږدم. یو صحابي نه چا تپوس کړی دی رستو اولیتم یوم حنین، وی د حنین په ورځ تاسو تښتېدلی یې او ته څه وایي؟ وی مونږ پرېږده زمونږ پیغمبر نه دی تښتېدلی.
قسم دی چې زموږ پیغمبر په ځای ولاړو نه تښتېدل. وی تاسو تښتېدلې یې که نه؟ او ته دا نه وایي چې موږ تښتېدلي یو یا نه یو تښتېدلې. وی زموږ پیغمبر نه دی تښتېدلی. ولې؟ په جنګ کې چې بادشاه رستو شي دا شکست دی، او په جنګ کې چې بادشاه په ځای ولاړي نو قوم به کله رستو کېږي او کله به مخکې کېږي. دې ته شکست څوک نه شکست دې ته وایي چې بادشاه غلام شي، بادشاه وتښتي. نو ورته څه وایي؟ یاره وی ته مونږ څه کوې خو زموږ پیغمبر د دی نه نه دی خوځېده، په دی حضور پاک ولاړ ده. او عجیبه حالاتو کې دی وخت کې نبی علیه السلام مبارک ګیر شو. داسې حالاتو کې ګیر شو چې بعضې کسان دغه مسلمانان نو هم په دې سفر کې دي، بعضې کسان کافران دي د مکې، دغه مسلمانان نه دي هم په دې سفر کې دي. یو کافر څه وایي؟ وی یاره نن خو مسلمان وتښتېدله به مې یخ شي وایي. پخپل ابو سفیان چې د مکې سردارو، ابو سفیان ابن حرب د مکې سردارو او مسلمان شوی دی د مکې پر ورځ، خو اسلام یې لاړه ته نه دی کوشوی. هغه هم څه دوه درې ټکي وویې، وی نن خو د دوی ټینګ شي که نه، په مونږ راتلل اوس خو د ټینګ شي که نه. او د عثمان ابن ابي طلحه زوی دی، عمر یې نوم دی، هغه د پلار په احد کې مړ شوی، هغه وی حضور پاک نوم یې واغېسته، وی محمد صلی الله علیه، وی نن محمد راته ځان لګیر شو د پلار بدل بتیلم. او توره وسره و په نبی علیه السلام، هغه خو چې صحابه لاړل او راشه خپل بدل والا، توره وسره و په نبی علیه السلام یې ورغروه. چې ورغلی وال بېهوشي پرې راله او را پرېوتو، بېهوشه شو را پرېوتو. او چې څنګ په هوش کې راغی نو اوچت شو او نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېده. وی اوسه پورې مسلمان نوم قسم په خدای چې د خدای رښتونی مسلمان نن ایمان راوړم او کلمه شهادت یې ووایي. ما خو نیت وکړه چې د پلار بدللم، خو زه چاونی هم د دې مرۍ نه معلومیږي دا د خدای پیغمبر الله ستا مدد کوي. نو حضور پاک نه صحابه یو خوا بل خوا تتر بتر شو. نو آواز یې وکړه، وی ای د یا اصحاب الحدیبیه، ای د حدیبیې ملګرو، حدیبیه کې تاسو ما سره بیعت نو کړی؟ یا اصحاب الشجره، د حدیبیې د اونې لاندې تاسو بیعت نه دی کړی؟ تاسو چېرته مانه لاړئ؟ خو چې صحابو د آواز واورېد نو صحابه راټول شو، میدان ته راغون شو. او دا او هغوی خو دغه شو بارانونه وکړل، نو بیا هغوی هم لارې ته راکشول، تورې ورسره وې، جنګ لاس په لاس شو. پروردګار هغې حوازن ثقیف حنینیانو له ښه مضبوط شکست ورکړ، دومره شکست یې ورکړ چې د دوی چې څومره ښځې وې او څومره ماشومانو دا ټول مسلمانانو ته پاتې شو، هغوی ته وتښتېدل. و زرګونو مال، تقریبا 20,000 ګډه چیلې دا مسلمانانو له په لاس باندې راغلل. و زرګونو اوښان، غواګانې، ماشومان، بچي، ښځې دا ټول په غنیمت کې مسلمان ته پاتې شو. نو حضور پاک حکم وکړ، وی دا چې څومره څاروي دي او د کافرانو ښځې او بچي دي دا ټول جعرانې ته بوځئ. نو جعرانې ته دا راوستل او وی څوکۍ کوئ، پام کوئ د دوی عزت ته نقصان ونه رسوئ، د دوی عزت ته نه خراب نشي، عزت ته نقصان ونه رسوئ. تنبو ولا جوړ کړئ او خیمې ولا جوړې کړئ او په هغه خیمو کې دا ښځې او دا بچي واچوئ او څاروي یو طرف ته غونډ کړئ او دا ګیر چاپېره محاصره کړئ چې د دوی عزت ته نقصان ونه رسېږي. ټول مالونه هلته جمع کړئ. نو بعضې صحابو خو دا مالونه هلته یوړل. کافر تتر بتر شو. قرآن شریف کې الله فرمایي وانزل جنودا لم تروها ثم انزل السکینة علی رسوله وعلى المؤمنین. وی ما په خپل پیغمبر او په مسلمانانو بیا اطمینان راواچو. وانزل السکینة وانزل جنودا لم تروها، او داسې لښکر مې درته راوست چې تاسو نه لیدل. یو صحابي فرمایي وی یو تور څادر مې ولید چې د اسمان نه را روان دی، تک تور څادر دی بره نه راځي، او چې کله ځمکې ته رانږدې شو رارسېد نو د تور څادر نه میږي روان شو. میږي مکمل چې مې کتل شکلونه د میږو نه جوړېږي او هغه شکلونه په دې درو کې خورېږي. حضور پاک وی دا صحابه وو، دا فرشتې وې چې د الله د اسمان نه زموږ د مدد دپاره نازلې کړل. صحابه لاړل بیا څه په یو قبیله، څه بلې قبیلې ته، څه بلې قبیلې ته. او دغه علاقه کې د طایف نه ګردونه وه چې څومره کلي دا خدای پاک ټول فتح کړل
او ډیر خلق خدای پاک مسلمانان کل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه جعرانې مقام ته واپس تشریف راوړو. چې راویله صحابه ته وی صحابه ورته وی صاحب دا غنیمتونه تقسیمو. وی لږ صبر وکړئ، زما اندازه داسې ده چې دا خلق مسلمانېږي، نو که دا مسلمانان شو نو دا مال به ورته واپس ورکوو. نو 12 ورځې حضور پاک انتظار وکړو د جعرانې په میدان کې، نه اوښان تقسیمول او نه مالونه او نه دا غنیمت تقسیمو. 12 ورځې انتظار وکړو چې که دا خدای راوستل چې دا خپل سیلونه ورته واپس کړو، خو دوی رانغلل. نو چې رانغلل نو پیغمبر علیه السلام مالونه تقسیم کړل، ګډې چیلې هم تقسیم کړي، اوښان هم تقسیم کړل، او چې هغه کم ښځې بچي دي هغه هم په غنیمت کې مسلمان ته ورسېدل، هغه هم تقسیم کړل. او د دغه ځای نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې مکې مکرمې ته راغی، عمره وکړه. خو بخاري کې راځي او په نورو کتابونو کې چې په داسې طریقه حضور پاک راغی چې څوک داړو خبر نشو، نږدې مرګرو ته پته او بل څوک خبر نشو. ولې که زه ځم صحابو ته پته لګي بیا خو دا ټول ځي عمرې له. نو د شپې ماسخوتن نه پس راغی، نبی علیہ السلام د مکې مکرمه کې د بیت الله طواف وکړو، سعی وکړه، عمره وکړه، او عتاب ابن اسید رضی الله عنه د مکې والی گورنر مقرر کړ، او بیا واپس لاړ جعرانې ته. نږدې خلکو ته پته ولګېده او بل چا ته پته نه لګي. نو په دې وجه خلک د جعرانې نه عمره کوي. په 8م کال په ذیقعده کې حضور پاک د جعرانې نه عمره کړې ده. غنیمتونه تقسیم شو، د اوبو انتهایی قلت اوبه نه وې. صحابه راغلل حضور پاک ته شکایت وکړو، وی صاحب خلک د تندې مري، مونږ سره خپل څاروي هم دي، او چې کوم هم د کافرانو نه په غنیمت کې ونیول په زرګاو څاروي هغه دي، لکونو ته تعداد رسېږي، او صاحب مونږ سره اوبه نشته. وی چې ته پې وګورئ، وی صاحب پې خو شته خو زنځېده، یو ګوټو به پکې نشته. وی لږې غوندې ماله پیدا کې. یو صحابي سره په مشک کې لږې غوندې اوبه وې، راغی رسول الله مبارک د پی په غاړه کېناسته، او هغه لږې اوبو کې لاړې مبارکې تو کړلې او پی کې ور وغورځولې، او خپل غشې راواغېست، هغه یې په توی کې وغورځاو. وی سر پې کېدی لږ سات، سر یې پې کېښود. وی اوس دې سر لر کې او تکړه شی چې څومره اوبه مو خوښې ترې وباسې. کوی کې داسې اوبه را چینې را پیدا شوې چې څومره د مسلمانانو لښکرو سره د هغه غنیمت د ښځو او د هغه ماشومانو هم سیراب شو، اوښان هم سیراب شو، ګډې چیلې هم سیراب شوې، او تر ډېرې زمه تر اوسه پورې کوي چې دی هغه اوبه را خوټ کوي او خلک د هغې اوبه استعمالوي. ما اوس تپوس وکړو د یو ملګري نه، نو ما وی د جعرانې هغه کوي راورلم، دیوال ته تاو دی، مې دا کوي وی چې دا بند شوی دی، حکومت اوس پابندي پې لګولې ده او کوی یې بند کړی دی. مې دلته چې دا کمې اوبه دي وی دی دویم کوی ایستی دی، او هغه کوی نه چې مخکې به اوبه راوتلې نو هغې باندې حکومت پابندي لګولی. دا د جعرانې مختصر تاریخ چې پیغمبر علیه السلام تقسیم وکړه د غنیمت. 12 ورځې خو هغې ته انتظار وکړه، څوک رانلل، او 12 ورځې پسې تقسیم وکړه. نو دا خلک راله، دا حوازن او ثقیف راله، یو لوی وفد یې راوسته، او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېناستل. وی صاحب زمونږ کې څومره خلک دي او تا سره مونږ جنګ وکړو، او په جنگ کې 80 کسان د دې مردار شوي باقي جمع دیو، نو ټول مسلمانان دي، ایمان یې راوړه. هغه 20 زره ټول مسلمانان دي، مونږ تاله راغلي یو، مونږ له هغه خپل مالونه هم راکړه، هغه خپل ګډې چیلې او خپل ښځې او بچي هم رانه راکړه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل، وی 12 ورځې مې درته انتظار وکړو، تاسو رانلی، اوس خو ما تحصیب کړی، اوس خو زما اختیار پکې نشته، تر صحابه و دي هر څه. نو دا ډېر هوښیارانو ځان سره یې بوډاګانې ښځې روستوي. ورته یې وی صاحب مونږ په جرګه کې هغه خلک روستی دي چې ته به لازما زمونږ جرګه منې. وی څوک هم روستی دي؟ وی ستا تروریانې او مامیګانې او ستا رضایي چاچیګانې هم روستی دي. د بنو سعد خاندان چې کوم دی حضور پاک 4 کاله تیر کړي دي، او 2 کاله د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها پیس کړي. د بیبي حلیمې خویندې هم روستې دي، د هغې د ترنونه هم روستې دي، د هغې مامیګانې هم روستې دي، هغه ستا خپل دي. تا د رضاعي بور قوم هم روستې دی، دا بوډاګانې هم دله روستې دی، دي جرګه به منې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، وی تاسو زموږ وروڼه یې، خو لږ صبر وکړئ، اوس زه صحابه راغواړم،
که زما لاس کې وي ما د لار څه درکول، اوس زما د لاس نه شی وتی دی، زما لاس کې نه دی. او رښتیا خبره چې نو د شریعت قانون دا دی چې سړی څنګه د خپلې مور خیال ساتي دارنګې د رضاعي مور خیال به هم ساتي. رضاعي مور خپلې مور سره نکاح منه، رضاعي مور سره هم نکاح منه، خپلې خور سره نکاح منه، رضاعي مور سره خور سره هم نکاح منه، خپلې ترور سره نکاح منه، رضاعي ترور سره هم نکاح منه. بی حلیمې به حضور پاک ډېر زیات قدر کو، دومره قدر به کو. یو صحابي وای وی حضور پاک یو ځل په یو څادر باندې تشریف فرماو، یو بوډۍ ښځه راغله، وی چې څنګه راښکاره شو نبي علیه السلام ورته پاڅېده. مونږ وی دا څنګه ښځه ده چې حضور پاک ورته د خپل ځای نه پاڅېده، او وی چې ښځه څنګه راغله، وی حضور پاک ونیوله او په خپل ځای باندې کېنوله او مخامخ ورته کېناسته او به ورته وی په عربۍ کې مور ته وایي، مورې مورې مورې. وی زه حیران شو د دې بوډۍ ښځې نبي علیه السلام دومره قدر ورته پاسېد او په خپل ځای کېنوله او مور ورته وی. مشرې ښځې تاسې هم خلک مور وایي. وی چا نه مې تپوس وکړه چې دا څوک ده، وی دا بیبي حلیمه ده، دا هغه ښځه چې حضور پاک نه پې ورکړی. ما د بیبي حلیمې چې کوم ځای کې رسول الله مبارک 4 کاله تیر کړي دي، په دې سفر کې راته خدای هغه ځای موښه، ډېره خوش قسمته بیبي وه. او دا هغه ځای څه ناشنا خصوصیات دي، هغه خصوصیات به هم درته ووایم. حضور پاک چې کله ماشوم پیدا شو نو د دې بنو سعد خاندان ښځې راغلې. په عربو کې د دې عربي ډېره اعلی وه، لکه اوس هم زمونږ د پښتنو د اشنغر جدا پښتو ده، د درې د خلکو جدا پښتو ده، د وزیرستان جدا ده، د کابل د خلکو پښتو جدا ده، د سوات او زمونږ په پښتو کې هم څه لږ ډېر فرق شته. اصل په عربي چې کوم د قاعدې مطابق عربي وه، دغسې په عربۍ کې هم فرق و. نو چې کوم د قواعدو د اصولو مطابق عربي وه، هغه د بنو سعد د خاندان وه. نو خلکو به خپل بچي بنو سعد ته د پیو دپاره لیږل، دې دپاره به یې لیږل چې اصلي عربي زده کړي او په عربۍ کې فرق رانشي. دا ښځې به کال په کال راتلې مکې مکرمې ته او ماشومان به یې ځان له کتل بوتلل مې. بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمای وی زمونږ د قوم د بنو سعد ښځې وې، وی دا رالې مکې ته، وی زم پکې رالم زما خاوندم او وی زما خپل بچې چې کوم زما نه پیدا و هم را سره و. وی رالو مکه کې م ځان له ماشومان کتل، ځکه هغوی به پیسې رښتیا سې خو به د ماشومانو خدمت نه کو. نو وی حضور پاک ماشوم باندې خلکو چکر ولګو، وی چا قبول نه که چې څوک به رالل تپوس به یې وکړو، نو وی به چې دا یتیم دی، نو خلکو به ناغېسته چې پلار یې مړ دی او پلار یې نشته، نو موږ له به دوی څه راکړي، او غریبانان دي. وی ما هم پې چکر ولګاو، خو چې تپوس مې وکړو، وی چې دا یتیم دی پلار یې نشته، وی ما هم قبول نه که. وی زما چې څومره ملګرې ښځې راغلې وې، وی هر یوې ښځې ته یو ماشوم میلاو شو او جوړې جاړې وکړه چې زه به 2 کاله پی ورکوم، دومره پیسې به راکړې. وی ما ته ماشوم میلاو نه شو، هېڅوک میلاو نه شو. نو مې چې تشه ځم نو راشه دا یتیم به بوځم. زه څه خبر وم چې یتیم در یتیم د ملغلره، یتیم برکتي یتیم دی، پلار خو یې نشته خو الله یې شته دی. د دې یتیم پلار مړ دی، پلار یې نشته، خو د دې یتیم الله مهربانه ذات شته دی. وی چې رالم دا ماشوم مې راواغېسته، 2 سینې مې د پیو نه ډکې شوې، 2 سینې. او چې تلم نو ما خاوند ته و چې خاوند د څه به کو؟ نو وی خاوند راته وی چې حلیمې ستا څه خوښه ده؟ وی ما وی چې والله زما د قسم په خدای وي زه خو خالی نشم تلی، قسم په خدای. او زه ورځم او چې کوم هغه یتیم ماشوم دی نو هغه بوځم، ماشوم یتیم. نو زما خاوند ما ته څه وایي چې حلیمې عسى الله ان يجعل الله فيه خيرا، چې ممکن دی چې په دې ماشوم کې د خدای خیر واچي. ور اعتماد د بیبي حلیمې خاوند هم په الله وکړو، وی چې سینې ته مې واچو 2 طرفونه ډک شو،
نو نبی علیہ السلام هم پی اسکل سیراب شو او چې زما کم خپل بچو نو هغه هم د پیو نه موړ شو. وی آیا اوخه چې غولانس کې پوټې پینو وی چې هغه اوخه هم پاسوله نو غولانس یې د پیو نه ډکه ده. وی لشلا وی امام خدیر پی اسکل زما خاوندم شپم نور شپه کې ومونږ له خوب نه راته او په دغه شپه باندې مونږ ښه مزېدار ماړه شو نو ښه زبردست خوب هم وکړو او کومه قچره چې مونږ پې واپس سفر کو راتلو به د مکې ته او د تلو نه وه وی د نورو څاروونه مخکې روانه وه. وی ما نه به نورو ملګرو تپوس کو چې حلیمې دا هغه قچره ده چې ته پې د سفر دې پې ړومبې کړی دی. وی ما ورته وی چې دا همغه قچره ده. وی ټولو به راته وی چې قسم د حلیمې تا له خدای برکتي ماشوم درکړی دی. حضور پاک د بوت بنو سعد ته دومره مزل دی د حیران شو. مونږ جعرانې ته تلو ما سره 14 ملګري یو فلین کوچ سره والا سره هم خبره وکړه. مې مونږ جعرانې ته بوځو چې دغه ځای نه عمره نو چې احرامونه متړل دا روان شو نا فلین کوچ والا نه مې تپوس وکړو مې ته هلکه د کوم ځای وی در طایف سره خوا کې یو کلی یاد که دغه ځای ای خپل ټکټ د یو طرف نه 25 ریاله مې لکه 25 یم 2550 روپۍ دی چې نو ته 200 واخلئ ډېر په 100 ریاله یو کس نور سره خبره وکړه اوس قانوناً سړي ته تلل بند دی که چوکۍ دی د پولیس نو مې ته به چوکو سره به څه کوې نو هغه ما ته اجازه دي مواله د غالک ته د پولیس کې نه وکړو که څه شو په هغه وی بس تاسو بې نومه اوسئ مسؤلیت زما پر غاړه زه دې موار یم زه به کوم مې سهار وختي به راځئ د شپې نه راته تلیفون وکړو هلکه مې موږ ستړي یو که سبا لږ شي وایي بس ډېره ښه خبره وایي ګورې په دغه پیسو نه کړو خیر 120 ریاله مو سره د یو کس خبره برابر پرو دی روان یې کړو. 3 لارې طائف ته تللي یو ته سیر کبیر وین یو ته یو لنډه لاره د غر او دا بله چېرته موږ نه ولیدې پرې روان شو عامه لار باندې یو ګنټه مزل دی د یو طرف طائف بغیر کې مزل ډېر مزېدار ښکلی مزل دی. موږ یې په داسې لاره روان کړو لار خو ډېره ادا وه پرې مکس روډ و ډېر مزېدار څنګه ورکو چې خدای ما ملګرو ته وې په څه غم هم ځان اړولی ځکه غرونو درو کې دا ګاډې یو خوا تاوېږه بل خوا تاوېږه اوس سپیډ همغه ډرایوران ډېر تیز وایي موږ له تقریبا یو ګنټه کې ګاډې مخې له نه دی راغلی ما وی ده چې تر بدوانو په سري په مور غورځوي خدای دې پکې خیر واچي ځان هم په زور په مصیبت اچوږدو نه ګاډې مخې ته راځي نه بوډ مخې ته راځي او د غرونو درو کې په دې ګډو وډو لارو ځای روان دی خدای پاکه دا به څه کړي تاسو یقین وکړئ هغه د یو ګنټې لار زموږ په 2 نیمې ګنټې کې طایف ته وړو ما دا تا خو موږ د پیارې نه مړ کړو کم بپا دې لار باندې راځي په دې پولیس چوکۍ نشته وای زه پټې لار په دې مې راوسته ما وی ښه طایف ته چې موږ دې راوستو اوس به موږ مسجد د عبدالله ابن عباس ته بوتلي په طایف کې مشهور جومات دی د عبدالله ابن عباس هغې سره خوا کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قبر هم دی او ورسره خوا کې مقبره ده چې کم کسان د طایف په دې جنګ کې شهیدان شوي د هغې قبرونه هم پکې هغه جومات ته لاړو هغه زیارتونه مو کړل مې اوس بنو سعد تالته زما یو شاګرد و هغه ته مې ټلیفون کړی و هراته نرګ ولاړ را سره شو هغه وی ما ته ځای معلوم روان تلو جنوبیې په لار موټروی روډ دی بلکل نو ما له په لار کې خوب راغی په ترک کې وده شم چې راتلو شم تپوس مې ترې وکړو چې مې کتل په طایف لیکلي هلکه بیا تاسو بیا طایف ته روان یاست وی موږ لاره غلطه کړې ده او 1 کیلومیټره لرې تللي یو ډرایور ما ته وخندل ما ته وی شیخ ته خو کوه خوبونه موږ خو 1 کیلومیټر لرې تللي هلته هم تپوس وکړو چې واپس ځئ هغه ځای نه بیا یو بل روډ بیل شوي په هغې لاړو خلاصه دا د طایف د مکې مکرمې نه د ګنټې مزل دی د ښه تیز سپیډ ګاډي په غر کې او بیا د طایف نه هغې ته تقریبا 80-85 کیلومیټر لار ده هلته ورسېدو په تپوسونو بنو سعد ته هلته هم تپوس وکړو بنو سعد د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها خاندان نوم دی هلته هم تپوس وکړو بیبي حلیمه هغې ورته حلیمه سعدیه وی حلیمه سعدیه وی او مخکې دی تپوس به وکړو مخکې دی مازار ته ورسېد
چې بازار ته ورسېد بیا راځي کور تپوس مو کو چا خو یارولو بیا خو داسې شاړې لارې دي چې ستاسو دا گاډي هغې ته نشي رسېد. خیر یو دکاندار و هغه سره خبره وکړه هغې ودرېږه زه در یو ګایډ ورته وایي رهنما دله ګورم چې د سره لاړ شي ځکه هغه ډېرې کږې وږې لارې دي او ځای په ځای جدا شوي دي او خلک پرې نه ځي نو تاسو ته مشکلات دي. مې څوک پیدا کړه مونږ پیسې به ور هغه یو هلک ولېږی د کور نه یو سړی و د راپاسو هغه هلک چې راغی نو هغه پوښتون و مې لکه د کوم ځای وي زه خو د درګۍ یم ملکان درګۍ دلته څه کوې وي دلته کې په دې ټرایلر کې اوبه ولرم مې مونږ به د بي بي حلیمې رضي الله عنها کور ته ورسې هغه زه وپېژندم زما دا تقریرونه چې د په کیسټو کې اورېده امرګر ورته زما نوم و هغې ډېر خوشحاله شو وی بلکل تا خو خدای ماله په اسمان غوښتی په ځمکه راکړه وی بلکل بس لږ صبر وکړې دا ګاډي چا تاواله کوم تاسو سره ځم هم ځان سره وخېږم د دغې بازار نه 12 کیلومیټره مزل دی بیا او روډ هم څه دی کې پوخ دی څه دی کې کچه دی په غر به خېږي کوزېږي به خو هغه ځای ته مونږ ورسولو کوم چې د حضرت حلیمې رضی الله تعالی عنها د حضور پاک د دې رضایي مور کورونو هلته ورسېد چې ورسېدو هغه علاقې ته دا 12 نیمې بجې وې د ورځې 12 نیمې بجې او هغې ته لاړو نو مونږ ما وې خدایا د حضور پاک د ماشوموالي د پرورش دپاره چې د کوم ځای انتخاب کړی دی واقعي الله ته ښه پوهېږي واحد په ټول سعودي کې ما که د نبی علیہ السلام د زمانې لو هغه چې کوم اصلي سوچا په خپل حالت باندې اصلي آثار ولیدل نو هغه دغه ځکه د بی بي حلیمې رضی الله تعالی عنها 3 کوټې وې لاندې بنیادونه مو د ګټو د پاسه پیچا ګټې ښودې وې دیوالونه چت کړو خو اصل د هغې هغه خپلې کوټې او د هغې هغه خپل بنیادونه چې کوم ته اصل هغه اوریجنل کیفیت څه ته وایي هغه موجود و لاندې پکې شګې په دې ځمکه باندې لږې شګې خورې شوې وې ملګرو ته مې په دې کې خپې بلې خپې لږ وګرځئ حضور پاک مبارک پکې ګوړې خلپوسې کړي دي او 4 کال یې دلته تېر کړي دي لږ هم نه 3 کوټې دي او د یو ځای ده یو سره خوا کې بل دی ده یو بل دی ده د پاسه پې د کجورو څه لاړې پراته دي خو ګمان پوم داسې خلک وایي دا د هغه زمانې دي خو ګمان پوم چې د هغه زمانې لاړې نشي پاتې کېدی د باران او د موسم د وجې نه ممکن ده د اوسني او ځای په دې غرونو کې یو ځای کورونه دي روان شوي دي آثار یې شته آثار قدیمه چې ورته وایي بل ځای کور دی بل ځای کور دی بل ځای خو د بي بي حلیمې رضی الله عنها دا کور په غر دی لږ به خطل دي ورته غر ستدونه مشکل نه دی لږ او خوا کې ورسره لویه مقبره ده غږه مقبره ده او قبرونه دي پکې دغه ځای مخکې کلی اوس هم پکې بعضې کورونه شته باغونه هم پکې شته د انارو ښه مزېدار ښایسته باغونه یو انار بوټې دا د انارو نه ډکو انځرو پکې ډېر اعلی بهترین انځر او هغې وي چې دلته انګور هم کېږي دلته کې نورې میوې هم کېږي خپل اوبه په علاقه کې نشته کویان پکې نشته ما تپوس وکړم د اوبو څه انتظام دی وی 180 او 170 کیلومیټر نه دلته کې موږ په ټرایلو کې د اوبه راوړو دا اوبه خلک هم څکي او دې اوبو باندې د شیخانو ځان له د ځمکو له خپلې ټرایلې اخیستې دي نو هغې له خلک دا نوکران اوبه راوړي نو هغې د خپل پټیم سیرا دی خپل اوبه په دې علاقه کې نشته او خوا کې هغه ځای موجود و چې کوم ځای کې د حضور پاک شق صدر شوی و سینه مبارکه شلېدلی و او هغه ځای کې د انځر یو ناشنا ونه و پکې لږ اواره مو او د انځر یو ډېره خشته ګوره مزېداره خشته ونه و نو زه هغه ځای کې کېناستم ملګري را سره و هغه مې ګیر چاپېره کېنول 15 کسان نو ما ورته د حلیمې رضی الله عنها دا واقع بیانول چې کله بي بي حلیمې رضی الله عنها حضور پاک دلته راوسته ما یې د مور د زړه ته سلام ځکه کم از کم دا څه خدای مې نه خطا کې 150-160 کیلومیټر مزل دی او خپل نیازبین بچې بل له ورکول خو بس د خلکو رواج و د وطن او د علاقې رواج دی او خپل غرضونه دي پکې د خلکو نو نبی علیہ السلام ماشومې ورکړی وله حالانکه یو بچې بچاله څوک ورکړي چې 170 او 180 کیلومیټر لرې بوځي او داسې هم نه ده چې ګنې موټرې دي زر به یې تپوس کې او یا به یې دله زر راولي پیاده مزل یې د اوښانو مزل یې
2 کاله چې حضور پاک دې سره تیر کړي دي کم 2 کاله بیبي حلیمه وایي زمونږ په علاقه کې قحط و قحط نو خلکو به څاروي ګډې چیلې غرونو ته شړلې نو ماښام به نارې راتلې او زما څاروي به د غولاندې بیا د پیو ډکې راتلې نو خلکو به خپلو غلامانو ته به نوکرانو ته چې تاسو د حلیمې د څاروو سره یو ځای څاروي سره وی وګورئ هغه ماله راځي تشي ډک دي او ستاسو هغه ټپ ټیپ راځي وی خلکو به زما څاروو سره یو ځای څاروي سرول او بیا به هم د خلکو څاروي اوږې راتل زما هغه به ماله راتل وی قسم دی چې دا د رسول الله مبارک برکت و هغه برکت او یو ځل زما هغه خپل بچی راغی وی ما ته وی 2 کاله چې کله پوره شو نو نیټه وه نو ما نبي علیه السلام مور له راوسته وی نه مړه کېده وی قسم دی که حضور پاک مړه کېده وی په ماشوموالي کې وله خدای جیبه انصاف ورکړی وی یو دیو یو زما خپل بچی وی چې ما په کومه ورځ نبي علیه السلام خپلې سینې ته اچولی نو وی کله به ما د هغه بل رور سینې ته دې واچو وی قسم دی دې ماشوموالي کې انصافدار و وی د هغه بل ماشوم رور سینه چته هم نه ده راودلې خپله به یې روله چې بلې ته به میچو نو خوله به یې تیالوله رالوله هغې له خوله هم نه ده وړلې وی مې چې زما دا بچې په ماشوموالي کې انصافدار 2 کاله پس مې راوسته زما چته لکېده بیبي امینې ته مې ورکه وی مې چې دا ماشوم مې راوسته خو بانې مې ورته کولې چې ابو هوا ډېره خشته ده او ډېره اعلی ده او ډېره مزېداره ده او دا ماشوم ماله راکړه چې بیا یې بوځم وی هغې وی چې نه دا نه در کوم وی په دغه وخت کې په مکه کې وبا وه بیماري وه نو خلکو ورته ووایي چې امینې دا ماشوم دی بختور دی او دا دې له ورکړه چې واپس یې بودي دلته نقصاني نه شي نو وی ما له هغه بچی بیا راکړه نو 4 کاله د بیبي حلیمې سره تیر کړی وی یو ځل زما هغه نورو بچو رامنډې کړې وی ما ته وی چې مورې زمونږ قریشي رور خو چا مړ که محمد قتل صلی الله علیه چا مړ که وی ما وی چې نه خدای دې دکي وی ما خاون مې ورمنډې کړې کوم ځای کې چا مړ که وی هغه لاندې ځای کې بلکل هغه ځای هغه منظر ته مونږ ورل وی چې ورلم نو وی نبي علیه السلام داسې ماشوم شین ګوشین ولاړ دی وی ما روچت کو د خپلې سینې پورې مې پیوس که او ښکل مې که او بیا خاون مې زمانه واغېسته هغه سینې پورې پیوس که او ښکل یې که او ځان سره م کور ته راوسته او دې داسې رنګ یې تک شین دی تپوس مې دی وکړه بچې څه چل وی مورې یو 2 کسان رالل او یو کس زه ونیوم او چاړه یې راوویسته او زما سینې وشلوله او بیا زما د دې سینې نه څه شی راوویسته دا حضور پاک بیا وروسته هم دا واقع بیان کړې ده وی زما زړې د زمزم په اوبو وینځه او زړه سره یو توره غوټه و هغې ته یې خوا غورځوله وی دا په انسان د زړه سره د شیطان د ناستې جاله ده چې دا ترې لرې او بیا زما په زړه کې د 100,000 کاسه وه په هغې کې ایمان او حکمت علم راوړو هغې پکې ور واچو بیا پې لاس راخ که او خدای پاک واپس جوړ کړم نو بیبي حلیمه پې ویرېده څه نور آثار یې همداسې لیدلي و چې د هغې نه ویرېده نو 4 کاله یې دې سره تیر کړل او بیا حضور پاک مبارک راوست خپلې مور بیبي ته یې واله نو دا خو د بنو سعد نو ولې بنو سعد له ورکو یو خو رواج د خلکو دویم دا چې وی دا ابو هوا خشته وه چې دا ماشوم په ښه ابو هوا کې پرورش شو چې د نبي علیه السلام دریمه وجه څه وه دریمه وجه دا وه چې د دغې خاندان عربي خشته وه د قواعدو مطابق نو دوی به ښکلی عربي زده کړي ما یو بله وجه محسوس کړه تاسو یقین وکړئ 12 نیمې بجې وې او د هغې د یوې کوټې سره خوا کې زه په یو تیږه ناست او ملګرو ته مې کېنه چې دا واقع درته ووایم ټولو ملګرو ته مې دا قصه شروع کړه د مکې ګرمي او په 12 نیمې بجې په مکه کې نور ته اوس کېناستل دا څه اسانه خبره نه ده 12 نیمې بجې نه چې 10 بجې هم چې خلک مانځله د جومات ته د مکې مکرمې راځي نو د ګرمۍ نه سوځي او مکه او طائف دغه علاقه کې مو به نشته تیږه ده نه پکې غټه ونه شته او نه پکې څه سوری شته چې کوم باغونه دي واړه واړه 12 نیمې بجې قسم په خدای جومات کې ناست یم زه په تیږه ناست وم په ګرمه تیږه
او ګیر چا پیره ملګري یا ته څوک په شګو کې ولاړو څوک په تیږو ناستو ملګرو ته مې ګرمي محسوسوې مې سوچو کې لغوندې زه خو ته قصه کوم خو سوچو کې ګرمي محسوسوې وې نه مې په دې کاڼي ناسې لاس پکې دی دا کاڼي یخ دی که ګرم معمولي غوندې تړم داسې معمولي تړم چې بالکل پوټې غوندې سړی نه محسوسوله چې په ګرم کاڼي باندې ناست یم مې دې کاڼو ته وګوره کاڼي یخ دي هوا یخه ده ناس پنور یو او دا هوا د کاڼو نه راتېرېږي د غر او هوا راتېرېږي هغه څونه ګرمۍ مې وګوره هوا یخه ده میں بل میں خدای چې حضور پاک دې دې راوسته مې ردې دې موسم ته وګوره او دې هوا ته وګوره او دویم دا چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د څلورو کالو ماشوموالو د خلپوسو برکت دی چې دلته نه تیږه ګرمه ده او نه هوا ګرمه ده دا مې پکې نه وي محسوسه کړو بیا هغه ملګري راله انځر راکړه مې لکه مونږ خو تال لږې پیسې درکوو مونږ ته راهنمایي وکړه هغوی نه مولوي صاحب تا نه به زه پیسې اخلم یو 2 کرېټه انځر یې راله راکوي دا ردې بنو سعد انځر دي د دې علاقې ځان سره یوسئ تاسو په خدای یقین وکړئ قسم په دې جومات کې مې درته وخوړل که په زندګۍ کې دومره خواږي انځر ما چې ته محسوس کړي چې مې راوړل د ټولو ملګرو باندې مې وویشل ما دا یو ملګري وایي لږ پرېږده ولا تا خو ټول وویشل په ملګرو مې وویشل تاسو په خدای یقین وکړئ ما ځان سره خپلې کمرې ته یوړل مونږ کمره کې 3 کسانو مونږ به ترې 2-3 دانې خوړې نور به م خوړې نه شو دومره خواږ وو هغه یو پلیټ انځر هغه 4-5 ورځې مونږ هم خوړل رانه په کمره کې واپس هم پاتې شوي دومره خواږه او هغه ټیسټي خواږه یو خو هسې خواږي د هغې هغه خپل چې کوم خوند دي د میوې دا ما په خپله محسوسه کړه او یارونو د حضور پاک د برکت نه چې څوک منکري خو زم دا به مسلمان ني د حضور پاک برکتونه د ماشومالي برکات او د هغه شان د هغه عظمت د هغه لویي دا خدای منلی ده او خدای ورکړی ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنو سعد مختصره واقع مې درته وویل واپس راتو حد دعوتوي په هغه لار رالو هم یو ډېره ناشنا لاره ده یو ډېر عجیبه روډ یې جوړ کړی دی په هغې واپس مکې مکرمې ته رال واپسیم سفر اسانو زر راورسېد بهر کیفو جعرانې ته وایي دا بوډیګانې مې دله راوستې دي حضور پاک ته هغه د حوازینو خلکو او داسې بوډیګانې جرګه به یې منې وایي څوک دي وایي دا یې څوک تروریانې دي د بیبي حلیمې خویندې دي سې د ترنونه دي نبي علیه السلام ویې لږ صبر وکړئ دا مال زما د لاس نو سوتی دی د صحابو دی د هغوی نه د اجازت غواړم نو ټول صحابه کرام یې راغونډ کړل وایي ستاسو وروڼه مسلمانان راغلي دي ګوره مخکې دشمنان اوس درونه وایي ستاسو وروڼه مسلمانان راغلي دي او زما دا خوښه ده چې دوی له یو شی ورکوم هغوی ته یې وایي دواړه نشم درکول یا مال غوره کړئ یا دا ښځې بچي دواړه نه درکوم که تاسو په وخت راغلی وی هر څه مې درکول هغې وایي بس دا ښځې بچي راته واپس کوم هم نه پکار نو حضور پاک صحابو ته وی که خوښه مې ستاسو وروڼه دي مسلمانان دي نو دا ښځې بچي به ورته واپس کو مال دې وي خیر دی د سره او که څوک نه ورکوې زه غاړه خپله نه بندوم که نه ورکوې نو زه به ورسره واده وکړم چې وروستو غنیمت کې به زه د هغې بدل ورکړم خدا ورته واپس کې صحابه وی صاحب بدل نه غواړو مونږ لله فی الله چې ستا د خاندان سره تعلق دی د رضاعي نو مونږ لله فی الله دا ټول ماشومان ښځې بچي غنیمت ورته واپس کوو خو دې نه مخکې نبي علیه السلام د صحابه راغلل وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم ما پرېږدی پیری ولی جینۍ راوسته نبي علیه السلام ته کېنول اوس خو عمر رسیده د عمر یې زیات دی وی ته څوک یې وی ته زما رور یې وی د کومې رور دی ما وی زه د بیبي حلیمې لور یم زما نوم شیما دی حضور پاک ورته وفرمایل وی څه اعتبار د باندې وکړم وی اعتبار درته وښیم وی یو نو خپل مټې ورته ښکاره کړه وی ما ورته ماشومانو لوبې م کولې تا زما په دې مټ چک لګولې او دا ستا د غاښونو نښه قسم دی رسول الله مبارک وجړل ماشوموالی م یاد شو سترګو نه اوښکې لاړې وی که مو خوښې دا زما خور ده دا به ازاده کړو
وی صاحب دا نه د دې چې څومره عام دی دا مونږ ټول آزاد کړل چې ما به وي زه بختور یم چې د ما د وجې د ما ټول قوم ته ازادي میلو شوه خیر هغه ښځې جینکۍ ماشومان په دغه جعرانه کې ټول آزاد شو چې کله یې څاروي تقسیمول د مکې خلکو له نبي علیه السلام ډېر ورکړل خو اسیم سخي و چاله سلو خان چاله شپېته چاله 50 د مدینې انصارو بعضې کسانو د خولې نه څه خبرې ووتې وی نبی علیه السلام د خپل قوم خلکو له مال ورکو مونږ یې پرېښو جنګونه مونږ وکړل د دې په وینو تورې زمونږ له همدې دي مال هغې له ورکوي مونږ له نه راکوي چا وی په دغه دره کې وفتي چغې مونږ ته والې چې انصارو ای حدیبیې والا او مالونه دوی له ورکوي نبی علیه السلام فوراً چې دا خبره واورېده انصار یې ټول جمع کړل وی انصار د مدینې ټول راغونډ شي ټول یې جمع کړل وی چې بل څوک ورسره نه چې ټول یې جمع کړل وی ستاسو څه خبرې را رسېدې دي هغې خو به دروغ نه وي وی یو صاحب څه خبرې مونږ کړي دي خو ګورې دا د هلکانو کړي دي مشرانو نه دي ویلي وی سم ویلی دي وی د هلکانو وي چې خپل قوم له مالونه ورکړل او مونږ له یې رانه کړل زمونږ تورې د دې په وینو اوس هم سري جنګ هم ورسره وکړو هغې له ورکوي مونږ له نه راکوي نبي علیه السلام ډېر زیات هوښیار وی دې له ځکه ورکوم چې دې ته ډېر لوی تاوان جنګونو رسول دی ډېر خلک یې مړه دی او زه به اوس زم مدینې ته نو ما ځکه ورکوم چې د مینې اسلام سره پیدا شي هسې نه زه تېوځم دوی بیا بغاوتونه کوي او مکه بیا قبضه نه کی او دا شته مسلمانان مړه نه کی زه به بیا 400 میله مزل کوم راځم دې له مال ورکوم چې د زړه مینه اسلام سره پیدا شي وی ای انصارو عجیبه آواز یې وکړو وی ای انصارو وی سمو خوښه ده چې خلک کور ته ګډه چیلې او اوښ بوځي او تاسو خپلو کورونو ته رسول الله بوځئ صلی الله علیه وسلم اوښان او ګډه چیلې هم خوښې دي که رسول الله هم خوښ دی خلک به ګډه چیلې کورونو ته بوځي تاسو سره به زه ځم مدینې ته بس چې دی ووی صحابو چغې جلاګانې شروع شوې او د صحابو ګیرې د اوښکو نه لمدې شوې وی د الله رسوله معافي غواړو زمونږ اوښانې او ګډې او چیلې مالونه نه دي پکار زمونږ رسول الله پکار مونږ خو تا خپل وطن فتح که ته به اوس مکه کې پاتې کېږې وی نه لولا الهجرتو لکنت امرأ من الانصار وی که هجرت نه وي زه به انصارو کې پیدا وي او وی که خلک په یوه لاره ځي انصار په بله لاره ځي زه به انصارو سره په لاره ځم او که خلک په یو دره ځي انصار په بله دره ځي زه به انصارو سره په دره باندې ځم او نور خلق به ډېرېږي انصار به کمیږي او یا انصارو تاسو له به خپل حق خلق نه درکوي خو صبر کوئ ستاسو ملاقات به ما سره د حوض کوثر په غاړه کوي دا د بنو سعد تاریخ د طائف تاریخ او د جعرانې تاریخ نو جعرانې ته چې خلق عمرې له ځي په دې بنیاد ځي چې حضور پاک مبارک دغه ځای نه عمره کړې ده په دې بنیاد ځي چې نبي علیه السلام هلته دمه کړې ده د معجزې کوي ښکاره شوی دی او د غنیمتونو تقسیم یې کړی دی او د طائف په ډېرو خلکو احسانات کړي دي او مفتو کې خوشي کړي دي په دې بنیاد خلک جعرانې ته ځي بعضې خلک ورته غټه عمره وایي دا د دین مسله هم ذهن کې واچوي په عمره کې غټه وړه نشته ټولې عمرې یو شان دي البته صرف دومره ده که د مدینې نه عمره دې وکړه نو د حضور پاک یو سنتو باندې عمل وشو د هغې موافقت راغی ځکه هغې د مدینې منورې نه عمره کړل جعرانې نه دې وکړه نو د هغوی سره موافقت راغی ځکه هغې د هغه ځای نه نو لږ یو پټې فایدهمنده خبره او بل چې څومره لرې دی نه بنده عمرو کي لبیک زیات وي قدمونه زیات په حرم کې راشي نو ثواب ورته لږ زیات میلو شي نور عمره کې ولا غټه نشته ټول یو برابر دي نو قرآن شریف کې الله فرمایي دوه قسمه برکتونه دي یو د دنیا او یو د آخرت من عمل صالحا من ذکر او انثى یو سړی نیک عمل وکړي که دا نارینه دی او که دا زنانه ده نو د دنیا برکت یې څه شو فلنحیینه حیاتا طیبة دنیا کې به ښکلی ژوند ورکوم دی یو برکت ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او په آخرت کې به له بهترین اجر ورکوم
دا دوه غټ برکتونه دي. د دې دوه غټو برکتونو لاندې بیا ډېرې مرتبې دي. د دنیا ښکلی ژوند څه دی؟ لومبې خو سکون او اطمینان، خوشحاله ژوند به تېروي. دا نه چې مال به دې ډېري، مال شته که نشته هغه به دې خوشحاله. دا نه چې بچي به دې ډېري، زامن به دې ډېري، زامن شته که نشته هغه به دې خوشحاله. دا نه چې کور به دې بلډینګ مضبوطي، نه کوي ښه که ني، هېڅ پروا نشته هغه به دې خوشحاله. دا نه چې ځمکې او جایدادونه او کارخانې به دې وي، که ونه ډېره ښه ده که ني، نو بیا به دې زړه مطمئن او زړه به دې خوشحاله. اطمینان قلبي د زړه سکون دا لومبې د نیک عمل برکت دی. زه به یو مثال درته وښیم. یو بادشاه تیر شوی د بلخ د علاقې ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه. بادشاه دی خو نیک سړی دی. یو ځل یو سړی په دې خوب ویني، په خوب کې وینم چې یو سړی په دې دربار کې چکر لګي، شاهي دربار ته چې ورته پریزیډنسي وی یا پرایم منسټر هاوس ورته وی، هغې کې لګیا دی او منډې تړلی وی. ابراهیم ابن ادهم کلکه مټه راونیوه، لکه څه کې؟ یوخ رانه روک شوی دی. هغې پسې ګرځه، وی عقل ولره، دا د اوښ د کتو ځای دی. وی ولې دا څه ځای دی؟ وی اوښ دلته نه میلاویږي، دا د بادشاه محل دی، دا د وزیر اعظم سکرټریټ او محل دی، دلته اوس څه کوي؟ وی چپ دی او ګورم. وی صحرا او بانډو کې منډې وهه، خلکو محلونو کې څه کوي؟ صحرا ته ځه، بانډو ته ځه چې ته اوبو پسې به تلي او خوراک پسې به تلي، دا خو ته قمقل. وی ښه ده که په محل کې دننه اوښ لټول قمقلتوب دی وی، او نو وی په بادشاه کې دننه خدای لټول هم ګورې قمقلتوب دی. دا نو بې انصافي ډېره کېږي، پردې حق به نه ورکوې به درنه وهلې کېږي، رعیت ته به خپل حقوق نه رسوې. دا ګورې رونو بادشاهي نبی علیه السلام فرمایي وی د دریو کسانو ملاقات عبادت دی. وی د دریو کسانو، یو کس پکې انصافدار بادشاه دی، عادل، او علیه السلام فرمایي یو څو کسان به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې، یو پکې امام عادل نیک بادشاه دی. که خدای پکې لټې لټولې چې د هغې مثال به هم در کوم، خو غالبه داسې ده چې بادشاه نه انصاف ډېر ګران دی. ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وی که د فرات دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شو، وی د قیامت په ورځ بیا خدای د عمر نه تپوس کوي هلکه د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري؟ خو لږ د دې ځان له وګوري شونه دې ورکته کي وګوسي ژبه دې وساتي. نو د دریاب غاړه ده، بیا م عمر وی ماله پکار دي چې حیواناتو له دریاب په غاړه ګودرې جوړې کړم، پکار دي چې په دې صحراګانو په دې ځنګلونو کې ولا حوضونه جوړ کړم چې د باران اوبه جمع کېږي چې حیواناتو ته هم تکلیف کوي. بادشاه کېدل آسان کار نه، ډېر ګران کار. تله مالم پریشانه شم چې زمونږ دا خلک په غضب د خدای اخته دي، مونږ نیک عمل پرېښی دی، په پریشانو سر یونس ویله د یو څو مثالونه ښیم. نو چې دا خوب یې ولید نو دی چې خوبه پاسېد پریشانه شو. واقعي دا خو ګران کار دی. خدای او مخلوق دواړه ستا سره، خدای خوشحاله مخلوق به خفه کېږي، تو مخلوق خوشحاله الله به خفه کېږي. که د خدای حق ورکې د مخلوق تر باندې پاتې کېږي، او که د مخلوق حق ورکې د خدای پاتې کېږي. حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها ته یو خط راولېږه، ناشنا و یو نصیحت راته وکړه. بی بی عایشه صدیقه خو بی بی عایشه وکنه، د حضور پاک کشر بی بی د هوښیاره څونه ده، یو پوټینې غوندې خط یې ورته ولېږه، پوټینې غوندې. وی ای د مسلمانانو بادشاه واوره، که کم انسان د الله د رضا په مقابله کې د بنده خیال وساته، که کم انسان د الله د رضا په مقابله کې د بنده رضا وساتله، د بنده خیال، یعنې بنده خوشحاله که خو الله خفه کو، نو خدای به یې د بندګانو تبرید او مدد به ورسره نه کوي. او که کم انسان د بنده په مقابله کې خدای خوشحاله که،
چې بنده خپل کار کې خو چې الله خوشحاله شي. وی د بندگانو د تکلیفاتو نه به خدای محفوظ ساتي. والسلام. دا دوه خبرې وي ذهن کې واچو. مې دې ته نصیحت وایي. بادشاه ته دا نصیحت مه کوه چې دا چلو کو دا چلو که دا ستا مقابله د الله او د خدای سره دی یو خوا، بل خوا د بنده سره ده. کوشش کوه چې دواړه خوشحاله وساتې. که داسې مقرره چې اوس بنده خوشحاله هم خدای خفه کېږي، نو د عایشې بیبي نصیحت څه شو؟ بنده خوشحاله هم خدای خفه کېږي، پرېږده بنده الله خوشحاله کا. د بندګانو نه به خدای ساتي، او که بنده دې خوشحاله کو خدای دې خفه کو، بیا د خدای زور ته انشاء. د ابراهیم ابن ادهم کې دا خوب ولید، حیران شو. اوس سار وختي دربار کې ناست دی، اخو بقال بیا نمود هغه زمانې بادشاهان فیصلې به هم کولې. یو سړی نیغ راغی، هغه سړی داسې دی چې د هغه د دې مخ یو اوږ دی، یو هیبت دی چې کوم مین ګیټ باندې کوم کسان ولاړ دي پولیس والا، هغې دې تپوس نه کوي چې څوک یې څه کوي، چې ورپسې په بل ګیټ کوم کسان ولاړ دي سیکورټي، هغې تپوس نه کوي. چې کوم د بادشاه مخصوص دفتر لپاره یې ورغی، هغه سیکورټي والا هم تپوس نه کوي چې ته څوک یې او کوم پاروان یې. نیر ابراهیم ابن ادهم له وایه او داسې شکل یې عجیبه غوندې و. اوس ګوره الله چاته هدایت کوي. یا لکه څه کوي ابراهیم ابن ادهم په کتو شو چې دا سړی نیغ په دې ګیټونو راغی او چا ول ټول چې ته ودرېږه. او سړی هم داسې خیرن خچن او شلېدلې څپلۍ او شلېدلې جامې. لکه څه کې خیر دی. وی صاحبه دا سړی له راغلی مې لګي او بوټې پکې شپه نیمه دمه کو او سړی خو لیوانی وخت. مونږ خو یې روغ دی، خو دا چې نیغ په نیغ راغی نو معلومېږي دا چې دماغي جوړ نه دی. دا کاس سړی بازار کې دی، چل ریسټورانټ هغه بازار کې دی، هلته شپه کوه. وی دا څه دی دی؟ وی دې ته د بادشاه محل وایي. وی ښه؟ وی څوک دی بادشاه؟ وی زه یم. وی ستا نه مخکې دلته څوک و؟ وی زما پلار. وی د هغه نه مخکې دلته څوک و؟ د هغه پلار. هغه نه مخکې څوک و؟ پلانکې. هغه نه مخکې څوک و؟ پلانکې. وی چې دومره خلک په یو ځای تېر راتېر شي، هغې ته سړی نه وایي څه ورته وایي؟ اوهو مونږ خو یې سړی لیونی دی، سړی خو بل شان سړی وکړ. هوښیار د زمانې وخت. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی سوری نصیحت کو خو بہترین نصیحت تے. نبی علیہ السلام فرمائی کن فی الدنیا کا انک غریب. دنیا کے دا سے جن تیرا ولکا دا ناشنا انسان. غریب نہ مراد دا بیمال مسکین فقیر نہ مراد، خطا نشی. دا سے جن تیر کا سوک تم نے پیجی، ناشنا دا دان نہ جوڑ کا مسافر ہے. یو مسافر چې دوه څلور ورځې یو ځای کې دمه کوي او که داسې وي نو عابر السبیل، لکه د لارې تېرېدونکی. او نبی علیه السلام فرمایي ما دې ولید دنیا. وی زمو د دنیا څه دي؟ وی زمو د دنیا داسې مثال دی لکه یو مسافر د اونې لاندې ورځ شپه تېره کړه او بیا ترې روان شي. چې دا خبرې ابراهیم ابن ادهم واورېدې، اسملی کې د توجه وه، خوب یې ولید، بادشاهي پرېښوده. لا بس حکم یې وکړه ځان له مو خپله بادشاهي سنبالوي، نور نشم کولی. بادشاه مې استعفا ورکړه. زمونږ بادشاهانو غوندې نه چې په زور لرکوه نه لرکېږي. نه بادشاهي پرېښوده، استعفا ولیکله کاغذ، او کوم چې د ده نه لاندې سکیورټي راغله ورکړه، سلام علیکم ځان له بل بادشاه ګورئ. لاړ د الله عبادت کې سر شو، بیت الله ته، مکې مکرمې ته، مدینې منورې ته، بس لګیا دی د الله عبادت کوي. داسې عبادت هم نه، دینی علم حاصلوي، لګیا یې دینی علم حاصلوي. د نبي علیه السلام مبارک احادیث هم زده کوي، قرآن هم زده کوي، او لګیا دی خپل ذکر و اذکار هم کوي. رعیت ورپسې شو چې دا سړی به کوم ځای پیدا کړو، دا به کوم ځای. یو ځل ته چا تپوس وکړو ابراهیم ابن ادهم، وی د بادشاه خوند ډېر وکړه، د دې غربت او د دې فقیرۍ ژوند خوند ډېر دی. کم خوند ډېر دی؟ ورته وی دا ډېر مزېدار خوند دی. ګوره سکون او اطمینان د زړه خو دغه شی دی که نه. وی دا ډېر مزېدار خوند دی. یو ځل مې د ماسخوتن مونځ په یو جومات کې وکړو، کېناستم او ما ته یو ښه غوندې جومات ښکاره شو، ګوټ کې کېناستم چې نن به د ټوله شپه خپل رب یاد کړو. الله الله به کوم. الا بذکر الله تطمئن القلوب. دا الله ذکر چې کې الله تعالی دې زړه جوړ کړه نو زما اطمینان شو که نه.
مونږ ولې پریشانه یو؟ مونږ له خدای سره نه دی مخامخ کړی. ګوره دا سویچ چې بجلی کې ورکړي نو بلب به بلیږي، او که دا سویچ د بجلی د هغه بلک پلک په ځای په نورو سوړو کې منډې، قیمتي سوړو کې منډې، بلب بلیږي نه. دا سویچ مونږ له چا سره کنیکشن تعلق جوړول پکار دی؟ الله سره. چې الله سره مونږ د خپل کنیکشن برابر که او دا سویچ مونږ هغه سویچ سوري کې ورکه پلک کې چې هغې کې بجلي شته بلب به بل شي. نو مونږ سویچ کومو پلګونو کې ورکړی دی؟ د خدای نه مازیوا په نورو کې نو رڼا نشته که نه؟ رڼا کم ځای نه ده، نشته رڼا، اطمینان نشته. الا بذکر الله تطمئن القلوب. وی جومات جوړ کې کېناستم، خپل رب مې یادو، خلک خرورو خواره شو، زه هغسې الله ته ناست یم. د جومات امام مؤذن لار خادم راغی، ما دوی کاکا ته څه کې؟ ما دا د خدای کور دی، دلته به زه شپه وکړم. وی نه اوځه شبه هلکه دا خو وقف جومات دی د چا خو دی نه، د خدای کور دی، پرې به د دلته شپه کوم، خپل الله یادوم. وی دا هغه سره په باس شو، د مټې ونیوم ریخ کړم، جومات اوچته په پاولو د پاسې وغورځولم، چې پاولو نه دیکه وغورځولم، لته یې راکړه لاندې راورغړېدم. وی زما د الله په ذات قسمي چې زما سر به د یوې پولۍ نه بلې له راته او د بلې نه به بلې له راته او د بلې نه بلې له ځمکې ته راورسېدم، او هغې ټک د پولۍ سره چې زما په زړه او په دماغو د الله کم انوار او برکات نازلېدل نو هغه نه شمیري چې کوم بل ځای نه دي نازل شوي. شپه مې په بیابان وکړه، خپل خدای ته مې ډېر وجړل، ډېر زیات مې وجړل چې الله زه اوس هم په دې خوشحاله یم، ستا په دې عمل خوشحاله، د دنیا یو څو ورځې تېرې وشي. دا رعیت ورپسې ګرځېده وزیران، ده په دې بل سړی کېناو، زوی لا ماشوم دی. یاره داسې انصافدار بادشاه زمونږ نه به خلاف نو چې یو ځای کې چاوی هغه ځای یو فقیر ملنګ ناست دی د دریاب په غاړه. مونږ ولې فقیر ملنګ هغې ته وایو چې دا په کوڅو کې خیر غواړي؟ دا نه، خیر غوښتل او په کوڅو کې سوال حرام دی، ګناه ده. نبی علیہ السلام فرمایي مونږ چې زر د فقیر ملنګ ووایو نو مونږ دې تمالیاګاره کې چې کچکول اچولي او څښا بینتې دي ټک کې مونځ نه کوي، استنجاو کې ځان هم نږدې څښا بینتې دي. مونږ وایو دا کمال والا دی او خدای ته رسېدلی دی، دا مردار دی، ګناه کبیرې والا دی، سوال کوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک په دنیا کې یو بل د مسلمان نه سوال کوي، د قیامت پر ورځ به په دې مخ کې غوښه نیته شروع کوي. شریعت په هغه نظر کې شریعت ته ګورو چې کم نظر مونږ ته خدای او رسول ښولی دی. دا سوال کول او دا خیراتونه په کوڅو کې غونډول او کچکول ګرځول د ځان دپاره، څوک وایي د پلانکي بابا ملنګ یم او څوک وایي د پلانکي بابا ملنګ یم او څوک وایي د پلانکي بابا ملنګ یم، دا ګناه کبیره، دا فقیر ملنګ نه دی. ښه ځان له ناست دی د دریاب په غاړه باندې خدای یادوي او یو څادر دی ولا هغه څادر په یو ستن باندې ګنډي، دې کې د وزیرانو صحیح که په یو ورځ او بادشاه سلامت. دا څه کې ته بادشاهي پسې خلک څه نه کوي، بادشاهي دې پرېښود او دا ته زرې شروع کړه، ده په کومه سر شوې. راځه یک وخت خلک درپسې پریشانه دي چې واپس دې بوځو په تخت شاهي دې کښېنه، څومره نوکران به دي، څوک به دنه مخکې ځغلېدل، څوک به دنه وروسته ځغلېدل، کلینه به دې خبره نه وته چې خلکو به دله منډې والي. دا دلته ناستې ځان له ستن مایل هغې ګنډې هغې ورته یې پرېږده، ماله چې خدای کومه بادشاهي راکړه نو هغه بادشاهي دا ستاسو د هغې بادشاهۍ نه ډېره زیاته بهتره ده. نوکرانو خندل چې د بادشاه صاحب په دماغو کې به فرق راغلي، علاج به ولو. وی څه بادشاهي ده ستاسو؟ وی زما دا بادشاهي دا ستنې د تار نه وویسته او دریاب ته یې وغورځوله. وی زما بادشاهي تاسو منئ؟ وی دی دا ستن الله پیدا کړي. اوهو یاره بادشاه سلامت دماغ کار نه کوي که دماغ ټیک نه دي. دریاب ته ستن وغورځوله څوک بیا را پیدا کوي، چې په میدان دې وغورځوله څوک یې نشي پیدا کولی، دا دریاب کې دا به څوک پیدا کوي، پوج پولیس څوک یې نشي پیدا کولی. دماغ یې خراب شوي دی، علاج وله پکار. وی دماغ مې نه دي خراب شوی پیدا کوي. وی صاحب دا به څوک پیدا کوي؟ وی ښه. دریاب کبانو ته حکم وکړو، اواز یې وکړ ای د دریاب میانو یو ستن مې دریاب ته وغورځوله، مهرباني وکړې ما له هغه خپله ستن را پیدا کړې. وی په سترګه ړوند که وړوند
په یو سترګه په خوله کې هغه ستن نیولې ده او د دریاب دې غاړې ته راغی او دلته هغه ستن راوچته کړو، لاس کې واخیسته. دې ته بادشاهي وایي. نیک عمل د زړه اطمینان پیدا کی. بادشاہ کې هغه ته ځان هغسې مطمئن نه ښکارېده لکه په دې فقیره کې چې د خپل ځان ټینګ مطمئن ښکاره شي. او دا نه چې ځینې بادشاهي ګناه ده. دا یو مثال به هم درکوم. خواجه ابوالحسن خرقادي رحمت الله علیه وفات شو. خواجه صاحب کو ډېر لوی سړی، دنیا خلک جنازې له رالل، دومره خلک جنازې له رالل چې انتظار نشو کېدی چې دا دومره خلک دا څنګه جمع شو. لکه خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ مو، ډېر لوی عالم مو، او د هغه په لار ډېر هندوان او سیکان مسلمانان شوي، ډېر زیات خلک، ډېر مریدان یې دنیا خلک رالل. اوس دې کې به په د جنازې انتظار د جنازه به څوک کوي. یو سړی راوچت شو، اعلان یې وکړو: ای خلکه، وی خواجه صاحب ما ته یې وصیت کړی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې هغه کې دا څلور صفتونه وي. که دې څلورو کې پکې یو صفت هم نه وي نو زما جنازه دې نه کوي. لومبی صفت دا دی چې ده به په ژوند کې تهجد نه پرې کوي. خو تهجد خو ډېر خلک کوي، خو چا نه شپې پاتې شي که نه، بیماري اوده پاتې شي. لومبی صفت به دي چې په ژوند کې به تهجد نه پرې کوي. نمبر 1. دویم صفت به دي چې په ژوند کې به پردی ښځې ته نه کتل. نو پردی ښځې ته هم خامخا د غم ښادو کې د انسان نظر پرې لګي، دا نه کې نه لګي. داسې څوک نه پاتې کېږي. څوک په بد نظر ورته ګوري، څوک په بد نظر نه ګوري، په ښه نظر ورته وګوري. ټول خلک یو شان نه دي. خو یاره ده به بلکل نه کتلې پردی ښځې ته. دوه شو. درېیمه څه دي چې کله بالغ شوی دی نو دنه به تکبیر اولی فوت شوی. او تکبیر اولی خامخا فوت کېږي. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه زمون په دارالعلوم دیوبند په د اکابرینو کې ډېر لوی محدث محقق تېر شوی دی. یو ځل څه مسله کې خلکو ګیر کې یو جلسې ته تللی و، دا سلام او ستړي شي، دا سلام او ستړي شي ناشنا خبره ده. بعض یو په دې جلسو کې موږ هم خلک ګیر کړي. دومره سلام ستړي شي جوړ چې هلته کې د مانځه وخت قریبي، هلته کې جنازه مثلا، هلته بل څه مسله خو خلکو خو عقیدت محبتي، دومره سلام ستړي مشي جوړ شي چې مونږ هغه مونځ یا خدایه مونځ خرابي. یو ځای ته زمونږ یو ډېر لوی عالم دی د صحابه د علاقې داګې بابا جي، زه هم تللی وم بیان له، هم تللی چې ما بیان وکړه، خلکو یو لوی غوبل او د سلام او کلام، خو خیر ما ته په یو ګوټ کې ځان راوویسته. یا خلکو یې څه شو یو هم ستړي مشي بل مې که دې خلکو په ستړو مشي واخېستم، خو خدای دې پوهېږي خو هر یو راته رغاړه وتېده. رالم یو ځای کې مې باباجي ولیده، ما ورته ویل ته مې ورته پرېښود، زه خو درته راووتم. ما ته یو څه پته راته ولګېد چې چلو شو؟ مې نه، وی خلک را باندې راګور شول، یو هم راته رغاله وځي، بل هم راته رغاله وځي، بل هم راته رغاله وځي. وی مې چې مړ هم کړم، وی اخره کې کک کې کېدو نه مو په دیوال یې کک واړو. مې دې ته مینه وایي، دې ته محبت وایي. یو عالم راته د مفتی صاحب حکایت کو، مفتی فرید صاحب رحمه الله، زمونږ شیخ هم و، زمونږ پیر هم و، زمونږ استاد هم. د زمانې ډېر لوی عالم تېر شوی مفتی صاحب، الله دې په قبر انوار نازل، ډېر مبارک شخصیت. یو بل عالم راته د هغه نه حکایت کو، مفتی صاحب وایي چې یو ځای کې خلک راته رغاړه وتېدل او ما سره یې ستړي مشي کول، نو وی ډېر زیات ګڼو، نو وی شاته مې د هغه یو نه دا ټکې واورېده، وی یو بل ته وایي چې بیا پې نه ورځو، بیا پې نه ورځو. مفتی صاحب ډېر مبارک انسان، هغه هلته خشته غوندې مسکه وکړه او بیا خندل. بهر کیف مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه فرمایي چې چغې وام چې خلکه مونځ خرابېږي، مونځ خرابېږي پرېمېدی، او خلک راته رغاړه وتېدل. وایي چې ورغلمه جمع ولاړه وه، تکبیر تحریم یو رکعت باندې لاړ، لمونځ کې مې لاندې په یو رکعت لاړ. وی 14 کاله پس رانه تکبیر تحریمه لاړ، 14 کاله پس تکبیر اولی رافت شو. داسې بزرګان هم زمونږ دارالعلوم دیوبند اکابر، الله دې په قرون انوار نازل. خدای ډېر لوی خیر
د دارالعلوم دیوبند اکابرونه اخیستي چې ته انشاءالله یو جمعه کې به راته د هغې بیانوم. خبره مې دې پورې کوله چې بل صفت به دی چې په دریم صفت چې هغه نه به د بلوغ نه پس په جون کې چرته تکبیر اولا نه فوت شوی. څلورم صفت به سي چې سنت خو څه کې چې په جون کې به د مازدیګر نه مخکې چې کوم څلور رکعاته مستحب دي دا به هم ترې نه فوت شوی. هغه سړی به زما جنازه کوي. اوهو خلک حیران دي دا صفت چا کوي. صاحب خدای موږ داسې سړی پیدا کړی جنازه تیاره ده. جنازه کې خلک هم تنګي دي چې ګرمي هم پکې وي رش هم پکې وي مړي هم زر دفن کول پکار دي. اوس علما سوچ کوي کوم پیران او مشایخ دي هغوی سوچ کوي چې یاره و تهجد خو مونږ خامخا یو ځل نیمه پاتې شوي تکبیر تحریمه هم کله پاتې شوي انسان دې جوړ ناجوړ هم پکې راځي. دا څلور رکعات تر ماسپښین مازدیګر نه مخکې دا به هم پاتې شوي. پردی ښځو باندې نظر لګي په دې غم ښادو کې اکثر خپل پردي لرې نظر لګي دا به څه کوي. زه درته اواز کوم خو د رعیت د خلکو کار د تلوار مې ده چې یو پیاله اوبه راوړه نو ته دومره لیټ شو دومره نافرماني کې زما خبره نه منې. ښځې راله فاطمه وی نه لور دې نافرمانه نه ده لور دې ډېره فرمان برداره او نیکه ده. وی ولې ماله اوبه نه راوړي وی د هغې غریبې دغه یو جوړه جامې دي پرتوګ یې شلېدلی دی هغه کوټه کې ناسته د هغه ځان له پرتوګ ګنډي بربر نه خو دغه نشي راتلی پرتوګ وګنډي نو بیا به راځي نو پیالې اوبه به درته راوړي. او چې کله وفات کېده بیمار دی 11 زامن دي 11 زامن یو سړی وله راغی وی عمر ابن عبدالعزیز انصاف دی ونه که ولې داسې رانیغ شو ته ډډه یې والې ده وی څه انصاف پې ونه که وی ستا نه مخکې چې څومره بادشاهان تېر شوي دي وی ځان په ځای باندې زوی لګولی دی زوی گورنر کړی دی زوی وزیر اعظم کړی دی زوی له ځای ورکړی دی او ستا 11 بجې دي خیر به غواړي د بادشاه کور کې لوی شو تا یو هم پکې گورنر نه که یو دې وزیر نه که یو ته دې منصب ور نه که دا دې بچو سره ښه وکړل که بد دې وکړل. او ته څه وایي الله او ته وایي وی که زما بچي نیکاني نو الله تعالی قرآن شریف کې فرمایي هو یتولی الصالحین خدای به انتظام کوي که بچي نیکاني خدای به انتظام کوي روزي د الله په لاس کې ده. او که زما نه پس زما بچي بدان پاتې شو نو ما سره د بد بچي اړو فکر نه شي چې فقیران یو کار خپل کار نه کوي. یو بچي خپل منصب پاتې نه کړ لاړ وفات شو. نو امام شافعي صاحب لیکلی دي امام شافعي صاحب رحمت الله علیه د مذهب امام وی ډېر بادشاهان مې ولیدل چې د هغې بچي په کوڅو کې خیر غواړي نوسي یې په کوڅو کې خیر غواړي بچی لوسی په جینونو کې پراته دي. ډېر بادشاهان مې ولید چې بچي یې پانسۍ باندې پانسي شو او د عمر ابن عبدالعزیز په جون بچي هسې پرېښودل یو لی منصب ورنه په او 11 واړه مې ولیدل چې د خپلې زمانې او د خپل وخت د یوې عراقي ګورنران پاتې شوي دي. بادشاه کې هم خدای یادېږي خو کم ډېر خلک دي چې هغه په بادشاه ته ورسېږي نو بیا د خدای یاد نی بیا د پیسې یادي بیا د دولت یادي کمې لکه سلطان شمس الدین التمش سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله محمود غزنوی رحمه الله عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله او دارنګې هغې نه مخکې حضرت عمر فاروق والا حضرت ابوبکر صدیق والا او حضرت عثمان والا حضرت علی والا حضرت معاویه والا حضرت حسن والا رضی الله تعالی عنهم. خو دا کم دي دا کم قلیل ما هم ډېر کم دي. خبره مې دا کوله چې نیک عمل حضرت ابراهیم ابن ادهم حاصل کو سکون ملاو شو بادشاہی ته خو سکون پکې ملاو شو. بی بی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ د شپې یو ځل لمونځ کاوه صرف د 2 رکعاتو نه یې وتړه د 2 رکعاتو ولاړه ده اخیری کې په تحیاتو کېناسته بانګ یې ووایي څه وایي اوره خلک وایي مونږ په مانځه تنګېږو مونږ چې په مونځ ودرېږو مونځ اوږد شي نو امام ته هغه مونځ هم په ځای پرېښي امام ته مړه کې بلاس جمع شوي
چې ودرېږه سلام وګرځو چې د امام زه برابر کړمه چې بس پکې انخطې وي نو دونه اوږده صورت دې پکې شروع کله په یو خپه او کله په بله خپه او کله په یو او کله په بل استاد یې چېرته پکې تللی وی دومره اوږد من پرله کې بلاس بله کې جمع کړي امام ته بی فاطمه څه وایي چې بانګ یې وي یا الله وی څه وړه شپه دی وه ایله بیله 2 رکاته مونځ هم پکې وکړه دا اطمینان دی دا زړه سکون دا زړه اطمینان نو نیک عمل زمانو په دنیا کې د نیک عمل یو فایده دا ده چې د زړه اطمینان به پیدا کوي د زړه سکون به پیدا کوي خوشحاله بد عمل مال به درکوي دولت به درکوي و اطمینان دله به دې نه سکون به دې نه خوشحاله به پکې نه د شپې به دې هم ټینشني د ورځې به دې هم ټینشني د شپې به هم په سوچونو کې پروت د ورځې هم په سوچونو کې پروت دی او هر وخت به په سوچ او په فکر کې چې اوهو دا دومره دولت او پیسه زما خلکو سره او دا به راکړي او که به رانه کړي دا کارخانه مې جوړه کړې ده او دا کارخانه رانه څوک قبضه نه کړي او دا لیبر او دا خلک رانداشي ونه نیسي دا مال مې خرڅ نه شي د ځمکه مې ده د دنیا فصل مې پکې